جماعت استاد عرب دی او په مکتب کې ډیوال دی یو استاد را پیدا کې او پښتون را پیدا کې باچا خان بابا فرمایلی دي چې د کم کام نه جبه ورک شي کام ورک شي او چې کم کام ته جبه سپک شي نو کام سپک شي نور جبه چې هر څومره زده کو ماشومان ته ورزده کو خو چې بنیادی تعلیم ولا خپل مورنۍ ژبه کې ورکو د نن سلو 15 کال مخکې په 340 نمبر و دنیا په ژبو کې او اوس چې کوم دی د تعلیمي اعتبار سره د په 330 نمبر باندې راغلی ده د ګام ټلویزیون ډیره زیاته مننه چې د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې لګیا دي او نن یې مال هم د خبرو اترو موقع راکړه چې په ژبه باندې خبرې وکړم نو ژبه د یو قوم شناخت دی او باچا خان بابا فرمایلی دي چې د کم کام نه ژبه ورک شي کام ورک شي او چې کم کام ته ژبه سپک شي نو کام سپک شي نو یقینا چې موږ خپل ژبه هیرول نه دي پکار او نور ژبې چې هر څومره زده کو ماشومان ته ورزده کو خو چې بنیادی تعلیم ولا خپل مورنۍ ژبه کې ورکو په دنیا کې ډېرې زیاتې ژبې ویل کېږي خو څه ژبې چې کوم دي نو هغه ژوندۍ ژبې دي او څه په مړې کېدو دي او څه په د ځان کدل په حالت کې دي خو زموږ دا ژبه چې دا پښتو ژبه دا د نن سلو 15 کال مخکې په 340 نمبر و د دنیا په ژبو کې او اوس چې کوم دی دا تعلیمي اعتبار سره دا په 330 نمبر باندې راغلی ده نو دا د تعلیم خبرم ده او د نصاب خبرم ده او د کتاب خبرم ده بل دا چې ژبه چې کوم دی نو د قوم شناخت دی په دې باندې دا زموږ پېژندګلو ده موږ پې پېژندی شو نو زموږ استادانو له هم پکار دي چې هغوی په سکول کې ماشومانو ته پښتو ژبه زده کړي خو بیا حکومت له هم دا پکار دي چې هغوی په سکولونو کې د پښتو ژبې استاد مقرر کړي ځکه چې په د میډل نه والې تر های سکول او های سیکنډري سکوله پورې د هر مضمون استاد شته خو د پښتو ژبې استاد نشته نو کومه ژبه چې اقتصاد سره نه تړلې هغه ترقي نشي کولی نو دا به چې په دې کې کیډر راشي د پښتو استادان مقرر شي دا به ترقي وکړي دا به مخ په وړاندې لاړ شي او بله ډېر زیات پښتو ویونکي به په روزګار هم شي هغوی به چې چا بی اے کې پښتو ویلې ده یا بی ایس یې کړی دی یا ایم اے کړی ده یا ایم فل یا پی ایچ ډي کړي دي هغوی به په روزګار هم شي او ماشومانو ته به صحیح پښتو هم وښودلی شي او هغوی چې بیا به څوک دا نه وي چې ما له پښتو نه راځي یا زه په پښتو ویلو شرمېږم اوس لکه چې موږ چا تپوس وکړو چې هلکه ته څه وایې څوک وایي چې زه کیمسټري وایم څوک وایي زه باټني وایم څوک انګریزي وایي نو هلکه پښتو ولې وي پښتو مال نه راځي د نه راتلو مطلب دا نه دی چې هغه نشي ویلی خو هغه لوستی نشي هغه ته استاد ښودلی نه ده په سکول کې نو چې استاد پیدا شي نو شاگردان به خود پښتو ژبه زده کړي هغه د سیف الرحمن شریف صاحب شعر دی چې د جماعت استاد عرب دی او په مکتب کې ډیوال دی یو استاد را پیدا کړي خو پښتون را پیدا کړي